بامیانو کې ښځینه سوداګري د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره د نندارتونونو پر جوړېدو ټینګار کوي. د دوی په خبره نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د ودې، د سیمه ییزو تولیداتو د بازار موندنې او پیژندنې لپاره ګټور دي. متشبثې مېرمنې له حکومت او نورو مرستندویه ادارو غواړي چې د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو د ملاتړ په موخه دي د نندارتونونو لړۍ له ولایتونو سربیره له هېواده د باندې هم وغځوي. نمایشگاه‌ها که است بسیار خوب است. به حساب ما میتونیم محصولات خود، همین صنایع دستی خود، همین لباس‌های هزارگی، یخن‌های مردان عینی رو میتونیم به حساب در نمایشگاه‌ها و نمایش بگذاریم. مردم دیدن میکنه، به حساب بعضی آدرس میگیره، بعد از این برای ما سفارش میده. اگر یا در خارج به حساب مستقیم در خارج فروخته بتونیم، اینا برای ما بسیار خوبه، بسیار یعنی دمو مقدار پول خوبتر میمونه. یو شمېر نورې متشبثې مېرمنې له ټولو حکومتي ادارو او خلکو غواړي چې کورنیو محصولاتو څخه د ملاتړ لپاره کورني تولیدات وکاروي او پر بهرنیو هغوی د لومړیتوب ورکړي. دوی د کورنیو تولیداتو څخه ملاتړ د هېواد د اقتصاد په پرمختګ کې ګټور بولي. امروز آمدم که حداقل یک حمایت شود از هنرمندایی که در قسمت صنایع دستی کار میکنه، تجارای عزیز ما، و آمدیم ببینیم چه چیزا لازم هست تا از اینجا خریداری کنیم. و واقعا محصولات خوبی دارن و قیمت خیلی خوبی دارن. یو شمېر نور په دې باور دي چې د کورنیو تولیداتو په اړه د عامه پوهاوي نشتون او همدارنګه د کورنیو بهرنیو توکو د بیو په اړه د یوې منظمې ستراتیژۍ نه موجودیت هغه لاملونه دي چې په کور دننۍ د افغاني توکو بازار خراب کړي او خلک د کورنیو تولیداتو پر ځای تر ډیره بهرنیو توکو ته لومړیتوب ورکوي. ښځینه سوداګري داسې مهال د کورنیو تولیداتو لپاره د نندارتونونو غوښتنه کوي چې څه موده وړاندې په بامیانو ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې په موخه د ګنجینې افغانستان په نوم 15 ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شوی و چې پکې د بیلابیلو توکو لپاره 180 غرفې ښودل شوې وې چې یوازې 80 د ښځینه‌وو د تولیداتو لپاره ځانګړې شوې وې.